د هغې نه باندې ورو سوال کړی دی چې زموږ په جومات کې چې کوم امام ټاکلی شوی دی یعنې رسمي امام دی نو هغه ګیره وړه کوي بلکې د موټي نه هم کمی او نږدې جومات موږ سره بل نشتي نو څه به کوو الجواب په داسې سړي پسې شاته مونځ کول نه وي پکار چې ظاهري ګناهونه به هغې ښکاري ظاهري انسانان ټول کمزوري داسې سړي پسې مونځ کول نه دي پکار اگر که مونځ چې پسې وکړي نو مونځ صحیح دی ځکه چې دا زموږ عقیده ده چې په فاجر انسان پسې ګناهګار انسان پسې هغې ظاهري ګناهونه په ده پسې مونځ کول دا صحیح دي مونځ صحیح دی مونځ خو په مشرک او په کافر پسې نه صحیح کېږي خو یو امام دی ګیره یې نشتي یو امام دی ظاهري ګناهونه چې خلکو ته معلوم دي په ده کې دي نو په داسې امام پسې مونځ مه کوه داسې امام وګوره چې هغه برابري د رسول الله وسلم په طریقه باندې تقواداري پرهیزګاري الا دا چې پخوا کې راته بل جومات نه میلاوي او صحیح ده دا سړی بل جومات ګوري خو نشتي بل جومات آیا دی مونځ پرېښودی شي د جمع یا ځان له به بله جمع کوي نه نه به مونځ د جمع پرېږدي نه به ځان له بله جمع کوي او مونځ به په چا پسې کوي مونځ به په چا پسې کوي په دغه امام پسې به کوي کوم چې دا ګیره وړه کوي یا مثال کې پرتوګ پنسي د ګیټو نه لاندې یا نور ګناهونه پکې نو په دغه امام پسې به مونځ کوي ځکه چې دې ټیم کې دی معذوره دی عذر دا دی چې بل جومات نشتي نږدې داسې امام ته بل نه میلاوي نو موږ ته نه شو ویلی چې ته جمع پرېږده بس یا ځان له بله جمع شروع که نه او په دې کې موږ نصیحت کوو هغه ادارو ته د کومو په لاس کې چې دا اختیار دی چې د جوماتونو دپاره امامان غوره کوي یا هغه ملګرو ته چې هغوی د خپل جومات دپاره امام راولي او غوره کوي نو چې له الله نه ویرېږي او داسې امامان غوره کول پکاري چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابري او هغوی د الله نه یېرېږي او دا یو فایده د ساتي چې کله امام پرهیزګاري او امام د رسول صلی په طریقه برابري نو په هغه پسې شاته مونځ هم خوند کوي او کله چې امام داسې چې یا بدعتي یا ظاهري ګناهونه پکې او تقوا پکې نه نو په داسې امام پسې شاته مونځ خوند نه کوي یو سړی محراب ته مخکې کېږي یو سړی منبر ته خیږي په مخ باندې ګیره نشتي پنسي په ځان پسې راکاږي نشې تماشې کوي په ظاهري ګناهونو کې اخته دی څنګه دی دغه ته ور مخکې کې د الله سبحانه تعالی یره پکار ده چې کله امام غوره کوي نو داسې امام غوره کوي چې هغه د الله سبحانه تعالی نه یریږي او داسې امام ته به نصیحت پکار ده کوم یو ځای کې امام ټاکلی شوی دی د یوې ادارې د طرفه ته خو به کیسه نشي کولی نو ته به څه کوې نصیحت به کوې هغه ته وخت په وخت سره کښېنه اته وایه ګوره ته د خلکو دپاره وایه قدوه ته به جومات کې امام یې ستا دا حل دی نو چې ستا دا حل دی د نورو به څه حالي دا کوم چې به تا پسې مونځ کوي کوم چې ستا خطبه اوري د هغوی به څه حالي وخت په وخت ورته نصیحت کوه هدایت الله په لاس کې والله اعلم